قرآن ونی وی چې دغه قرآن کتاب وي وجه دا ده چې اصل نوم خو کتاب دی بیا هغې ته قرآن ویلی کېږي بیا د قرآن ډېر نومونه دي نور او ته ویلی کېږي خو اصل څه دی کتاب دی ذلک الکتاب بل دا چې کتاب کې معنی د لیکلو پرته ده نو اشاره ده دې ته چې دا قرآن به لیکلی کېږي او لیکی یې او دا یاده کوي دا د علم د زده کړې طریقه د لیکل اقرأ باسم ربك الذي خلق اولنی آیتونه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم خبر دا قلم سره شروع شوی نون والقلم بقلم بن الله قسم خوړلی علم ګوره بغیر د قلم نه زده کېږي دا ته زه ووایم قلم به استعمالوي ها دومره یي چې د چا ذهن ډېر تیز وي نو د ده قلم بیا لږ کم استعمالېږي صرف دومره یي لکه اوس که څوک دا وایي چې زما د امام بخاري په شان ذهن دی صحیح ده موږ بیا ګناهګار یو که موږ دته ته څه ووایو د لیکلو ووایو یا یو سړی وایي چې زه د ابن حجر په شان یا د امام ذهبي او دا صحیح ده خو زه د خپله خبره وکړم موږ خپل ځاني چې څه استادان هم څه اورېدلي دي دغه شان هغه رانه اکثر هېر شوي دي او څه چې نوټ شوي دي هغه پاتې شوي دي دا زمان سره دا کتاب یې د درس ته کنه دا اوس دا کتاب زما د روان دې کې ځای په ځای لیکل شوي دي او دا ما د شیخ سره دا کتاب و د هغه وخت ما لیکل کړي ټول هغه فایدې زما مخې ته دي هغه خبره ټول را تازه کېږي ماته بلکل راته یاد دي د استاذ هغه ناسته هغه ځای هغه خبرې دغې چې ما لیکلي او که زه ورته داسې ناست نو بیا څه بیا خو دې سړي ته دا ویل غواړي چې بالښت ته له راوړو شین چیس کې که سور چیس کې کمبل له راوړو پرېوځي علم په لیکلو کېږي او په یادولو څو خبرې دوه لیکل یادول نو چې نه لیکل شتي نه یادول شتي نو دی بیا صرف د څه لپاره ناست دی برکت دپاره دی صرف برکت له راسي او بیا خوشحاله ساتي زه ګوره حقایق وایم اخري ورځ اختتامي دعا او دا د افسوس خبره ده لکه یو سړی 2 میاشتې د استاد سره کینی او دې د 2 میاشتې ناست د برکت دپاره دی او اخري ورځ د څه دپاره د دعا دپاره صحیح ده ښکلې خبره ده 2 میاشتې ناسته ستا داسې لاړه اوس د برکت په امید وي دا خو تاوان دې به یې کړی تاوان دې دا کړی چې دا موقع ده لاړه بیا به ستا په ژوند کې دا راشي هېڅ پته نه لګي دا استاذ به بیا یي په دې ځي باندې هېڅ پته نه لګي ته به یې دلته هېڅ پته نه لګي ته به روغ یې پته نشتی ته به مالدار یې پته نشتی ته به فارغ یې پته نشتی نو بیا خو ډېر عجیبه یې چې اوس دې فایده نه لري د مرګ دې پته نشتی د غریبۍ دې پته نشتی د بیمارۍ دې پته نشتی په دې ځای کې به یې پته نشتی استاذ به دې ژوندی پته نشتی دا استاذ به دې دلته یې پته نشتی او بیا هم ډډه لګېدله بل کال له به هسې چې یو سړی اوس موږ چې دا دوره شروع شوه سورې بقرې په اوله کې لګیا یو موږ تازه ده دا دوره او سړي ډډه لګولي چې صحیح موږ به بل کال له بیا ولیکو دې کال له نشو او دې کال له نشو یادولی شیخ صاحب موږ به روان کال له بیا ولیکو صحیح ده که تا سره څه معلومات ته راغلي چې ته بل کال ته ژوندی بیا خو صحیح ده موږ ته خو دا پته نشته ما ته خو دا پته هم نه چې سبا له به زه یم یا به نه کېدای شي دا په منځ کې پاتې شي د ډېرو علماو نه د ډېرو دعاتو نه کتابونه بیانونه دا د ټول په منځ کې پاتې شوي دي مو خو دا وایي کېدای شي دا هم په منځ کې پاتې شي نو لا دا خوش قسمتي له زما او ستاسو چې څه نه څه برخه م راګیره کړه اوس د راروانې راته هم پته نیسي چې دا به پوره کېږي او که نه به پوره کېږي اوس څه نه څه برخه م راګیره کړې ده په دې خوشحاله یم نو کتاب ذلک الکتاب د کتابت معنی پکې پرته ده چې لیکلی کېږي به دا قرآن او علم زده کېږي په لیکلو باندې
موږ د یو استاد سره یو پیر یا موږ استاد و جامعه کې هغه سره موږ مکتبه برابروله نو عالم چې صحیح عالم وي دې که ډېر صحیح خو کتاب کې بخیلي نو ما ورته دا ووایم شیخ صاحب دا بعض کتابونه پکې دوه دي وی الله دې کړي چې درې اپوه شو دا مطلب چې دوه دا زه به دې زیاتي وایي وی الله دې کړي چې درې صحیح ایږده وي بیا د هغه سره یو کتاب پروت و کتاب ما راواخیستو د امام مالک د موطا په هغې ډېر زیات لیکل شي ما ورته وایم شیخ صاحب دا کتاب د دې په باره کې وی که دا کتاب څوک په تله کې کېږدي که نه او بل طرف ته سره زر کېږدي زین عالم سره زر ما ولې وی دا هغه وخت کې زه شیخ ته ناست وم چې زما په هغه وخت کې عمر 21 کاله و دې کې ما ډېر قیمتي لیکل کړي دا خو چې ویلاړ زما د بدن نه څه وځي ډېر د هغې اهمیت یې موږ ته بیان کړو نو موږ ته پته ولګېده چې دا لیکل او دا علم دا نوټ کول څومره اهمیت لري ځکه چې اوس د دې په هغه وخت کې عمر 21 کاله موږ چې ورسره کم ټیم کې وو تقریبا 55 شپېتو خوا کې وو اوس دې 40 کاله شاته تللی شي بیا هغه استاذ کېدی شي مړي بیا به راژوندی شي دا لیکل به دی بیا وکړي نه کېږي نو دا موقع ګوره صرف یو پیر راځي د روان وخت هېڅ پته نه لګي موږ چې دا څومره وخت تېر کړی دی که نه دا څومره وخت دا ګوره ټول په کېدي شي کې تېر شوی دی ځکه چې د سبا خو موږ ته پته نشته یو سړی و چې ته څنګه او دا خو څومره کلونه وشو را دعوت او درسونه روان دي دا څو کلونه ټول په دغه کېدي شي کې روان دي چې سبا کېدي شي یو به اوس هم موږ دا وایو چې سبا کېدي شي موږ یو خو ګوره یقیني پته نشته چې سبا به دا درسونه یو که نه وي ته به یې که نه وې زه به یم که نه وې نو ذکر د دې موقع نه فایده والی ذلک الکتاب دا کامل کتاب دی پورا کتاب دی لا ریب فی نشتی هیچ شک پدی کی هیچ شک پدی کی نشتی ریب څه ته وایي شک ته وایي ښه که څوک دا سوال وکړي چې الله داسې ولې نه وایي چې لا شک فی نو جواب دا دی چې شک خو صرف شک دی ریب چې کله وویلی شي که نه نو شک کوږوالی ټکراو اختلاف دا ټول پکې دننه راغلي یعنی دا قرآن صفا دی د شک نه د ټکراو نه د اختلاف نه د دروغو نه د ګډوډو خبرو نه د ټول نه د قرآن صفا دی لا ریب فیه سبحان الله یعنی یو سړي قرآن کوله وکړو او تلاوت دې شروع کړو دې ځای یو انګریز مسلمان شوی و ما یې بیان اورېدو ډېر متاثره و د قرآن نو تپوس یې کېدو چې ته څنګه داسې ډېر متاثره شو قرآن نه وي ما قرآن راواخیستو چې زه ګورم دې کې اخر دې څه وي ما چې سوره بقره شروع کړه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه دې کتاب کې ګوره هېڅ شک نشي ته چې وي ما زړه کې وي چې ګوره وي چې هېڅ شک پکې نشته خو زه ګورم مخکې او دیزی ته راورسېده من الجنة والناس خو هیڅ شک مې پکې پیدا نه کړو د قرآن په اوله کې تا ته الله وایي چې ته یې کوره وکړې لا ریب فی ګوره کوم کتاب چې ته وایې ګوره دې کې هیڅ شک نشته دا ټول یقیني کتاب دی یقیني خبرې دي سوال راځي زړه کې چې بعضو خلکو خو شک کړی که نه دی کړی کړی دی خو اعتبار نشته او د الله د طرف نه پکې شک نشته خلک دې کوي شک کنه خلک خو په ډېر څه کې شک کوي خو شک له اعتبار نشته ځکه چې دغه شک سره دلیل نشته شک له څه اعتبار دی شک له اعتبار شته اعتبار خو دلیل لري اوس کې یو کافر وایي چې زه شکي یم چې دا کتاب به د الله د طرف نه وي که نه وي نو موږ ورته دلیل خو وښایه که نه وایي دلیل نشته خو هسې شک دی دې له څه اعتبار دی نور قرآن په نور ځایونو کې هم الله دا خبره کړې دي قرآن کې شک نشتی لکه سورة السجده په ابتدا کې الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین دا کتاب نازل شوی د الله له طرف نه دی لا ریب فیه من رب العالمین د الله له طرف نه پکې شک نشته که خلک شک کوي هو کوي دی
وصلی وایي ما پیریانو انسانان سله پیدا کړي دي عبادت له ډېر به کېدای شي چې عبادت نه کوي نو هلته به سړی څنګه وایي چې الله دا خبره کړې ده نو دې کتاب کې شک نشته که چا کړی دی نو بې دلیل یې کړی دی ځکه یې ټوس دلیل خو د اوسه پورې چا نه دی ښولی او که ښولی وی ولې د دین دې دشمنانو به دا دلیل پټ ساتلی وی ځای په ځای به یې موږ ته راښکاره کوو ځای په ځای به یې موږ ته بیانوو خو نشتې الحمدلله او نه به یې راوړي او چې د نوح علیه السلام عمر دی سړي که نه ولیږیا شي ما د ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله یو پیر یو بیان کتو د هغه دا بیانونه زه ګورم ډېر فایدې پکې سړي ته میلاویږي خصوصا د نورو مذاهبو مبارک نو هغه ته یو سړي دا وایي چې ستاسو په دې قرآن کې بعض خبرې کمزوري دي والعیاذ بالله یو پکې دا ده هغه راپاڅېدو ډېره په سړه سینه وي ورور وي ډېر ښکلی تپوس کړی خو وی هغه سره لاس کې کتاب و دا قسم ته اوس یو پیر ذکر کړی وم هغه سره لاس کې کتاب و د دې کسر چا چې اعتراض وکړو وی تا سره که څه پلانې کتاب لاس کې دی اثر یې به زه یې بره کړو د کتاب نوم یې واغسه لیدلی نه دی هغه پلانې کتاب خو سر نه دی او سړی سخت حیران او دا خولې ته تښتېده را تښتېده وی نو وی تا یو اعتراض وکړو هغه دېرش وې که څه ووې اتیش پنځه دېرش اختلاف ته په عددو کې الله اعلم ما نه مغیر دی ټکې خو ځکه خو دېرش خواوشا کې وی تا یو اعتراض وکړو نور به هم څه ستړی کوې وخت په وخت به ته راځي دې کتاب نه به یو یو بیانوې خو واوره د دې ټولو جوابات دا دې دغه ټول کتاب جواب دی دوی تا کتاب ځان سره ترخ کې نیولی روزانه به راځي یو یو به زموږ د راځي دا اعتراض خو قیصه دې له ختمه کړو راشه واوره دا کتاب راته هم یاد دی او د دې اعتراضاتو هغه جوابات راته هم یاد دي ټول د دې قرآن او د حدیث د ساتلو لپاره الله سړي پیدا کړي دي لکه اوس د عام خلک چې کمېږي نه غریب څه کوي څه غم دی د کاروبار د رزق د مزدورۍ دې له خبرو هم نه دی چې د قرآن څه قیسه روانه ده د حدیثونو څه قیسه روانه ده خو د ځمکې په دې مخ داسې سړي شتي چې هغه الله د دې د حفاظت دپاره مقرر کړي دي او هغه علما دي ته خو ښه په ارام پروت او خبر نه د حالاتو نه ملحدین څومره اعتراضات کوي مشرکین څومره اعتراضات کوي یهود و نصارا اعتراضات کوي بدعتیان اعتراضات کوي په دفاع کې علما دي د هغوی سینې د علم نه ډکې دي ته دې نه څه خبرې ځکه دې علماو له الله دومره اوچت مقام ورکړی